جنرال دوستم محمد اشرف غنی ته سخت اخطارونه ورکړي. دا چې څه یې ویلي دي مطلب را سره طرفه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو او لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د اشرف غني تر دیکتاتورۍ مرګ غوره بولم. هغه تېره ورځ په خپلو خبرو کې په ولسمشر غني سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي که اشرف غني په خپل چلند کې بدلون را نه ولي نو د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. دوستم زیاتوي چې د ولسمشر غني سره د یو مټ په څیر ولاړو، خو په وینا یې چې هغو د خپلو سلاکارانو خبرې ومنلې او افغانستان یې اوسني وضعیت ته راوست. هغه وایي چې زه لومړی مرستیال یم او د لومړي مرستیال په توګه چې هر کله وغواړم باید له ولسمشر سره ووینم، خو وایي چې اوس کله له ولسمشر سره د لیدنې غوښتنه وکړي نو یوه نجلۍ ورته په ټلیفون لیدنې وخت ټاکي. هغه همدا راز وویل چې دی اندېښمن دی ځکه په کندوز کې د ولسي خلکو پر ضد ټانګونه راایستل شوي دي او خلک په خنداغونو وهل شوي دي. هغه وایي که حکومت دغه حالت ته دوام ورکړي نو وضعیت به د ډاکټر نجیب له وخت نه هم بدتر شي. هغه ګواښنه کړې ده او اشرف غني ته یې ویلي دي چې موږ په نېشنلسټي چلونو پوهیږو او که ته موږ په دې چلونو ځپي نو په خپل تابوت کې به په خپل میخ ټک وهې. هغه همداراز د ولسمشریزو ټاکنو د ناندریو په اړه هم ویلي دي چې څوک پوهیږي چې په اشرف غني دې ټاکنو کې درغلي نه وي کړې. عبدالرشید دوستم په ولسمشریزو ټاکنو کې دا ځل د عبدالله ملاتړ کړی و. د یادولو وړ ده چې جنرال عبدالرشید دوستم هغه مهال له صحنې وویستل شو کله چې اشتي دعوه وکړه چې له هغه سره عبدالرشید دوستم او د هغه ساتونکو جنسي زیاتی کړی دی. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغه مطلب څخه خبردار او آګاه اوسي. ډیره مننه.